چا نه اورېدلې ما په خپلو سترګو دا کیسه لیدلې په حوال د دې کیسې که څوک خبر شي مسلمان کی ژړا به ورته ورشي د ممندو په وطن کې یو ځوان او پلار یې ښه ورته نوم تاج محمد خان الله ګوره چې بس کوي اختیار خپل بنده سي ته وایي چې زه به کومه کار خپل نمرو هم د تاج محمد د کاکا لور وه او په هر وخت به جوړوو ډول سینګار خپل په ښایستې شرمېدې د جنت لورې او چې به دې د خاطرو کوو رفتار خپل د بچپن نه تاج ماما سره عاشقي وه او محبت دواړو کوو سره بسیار خپل نمرو یعنې بل سړی به ښه ونه کړم تاج محمد تا سره کوم اقرار خپل دا هلک هم دې خبرو لیونی کړ او لیونی مینې چې ولیدل یار خپل یوه سانه دا قیصه ده رښتیانو ده د محمد عقل خان او د نوررحمن خان دا لاپې ده چې په دغه تمه ناست دي تاج محمد ته بله ښځه وکړه پلار خپل یوه سانه دا قیصه د رښتیانو ده او چې په دروغو د ځان نه کي ګناهګار خپل چې د غم خبرې بیا که مشروع دواړه سترګې په ژړا سرې کې نمرو سترګې سرې به ګرځېده لکه فقیرانې او د خپل یار غمونو ډېره کږه ږیره دا به ویل خدایه څنګه وشو کار چې د بل غېږې ته لاړو زما یار کم یې رانه کېدله د پیغوره او د خپل یار سره به وتې وې د کوره جلفې ده چې جړېږي په ارمان سودایي به ګرځي د تاج محمد خان دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره او په کوڅو کې ګرځي د خپل دلبره چې د مړ شم خوا به یې ښځه اړتیا شي لویه خدایه په دې ژوند شومه زه تنګه او چې تر کومه به کړېږم زه ملنګه تاج محمد خاص په مثال د لیوني شو خدای دې خیر کړي خلک ټول پرې ګماني شو دا خبره په تمام جهان خوره شوه په هر کور په هر مالت کې ډنډوره شوه کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس یوه خانه خدای د خیر کې څه به کېږي او پلار یې اوس د دې خبرو نه خبرېږي پلار ته وکړه خلکو ډېره شیطاني دشمنان یې ورپسې وپخواني تاج محمد امرو په یو بل اشکان دي خبر نه یې خپل پردي در پورې خاندي چای پلار د دې کیسې پال خبر که بې خنجره یې زخمي د زړه په سر که دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه ربه څه وکړمه د تاج محمد خان سه تاج محمد ته ښځه راوسته تر کوره ځان یې خلاص کړو د خلکو د پیغوره د واده سر تاج محمد دومره غمخور شو او د هجران لمبو وهلی مخې تور شو دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره دا به ویلې که اوس زه کوو مشوره دا لا پرېږده خبرېږي پسې نوره او خبردار وي چې د چا نه نه کړم بس خبردار وي چې د چا څه نه کړم بس پس د دې نه به په خوله کېږدم لاس د واده په حال خبره شوه نمرو او پټه پټه ژړېدله پر ورو وچه دغه شوه له غمه د شوګیره د اشنا غمونو ډېره کږه ږیره داسې وایي صبر کومه دوه درې کاله او رب به راکړي د دې صبر بدل ماله وګوره ځان خبر که د احواله
ځان له پکې تېر شو 2-3 کاله تاج محمد له مولا ورکړه 2 زامن د ښایستانې نو په وطن کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس تاج محمد ویل د نمرو کوم بندوبست یا رب نمرو را وواته بهر تاج محمد ویل خواته راغی پونر په پرده کې دواړه وکړلې خبرې نمرو ویل چې دا ولې ګرځې لرې نه زما په شاپړ باندې غمجن شوې تاج محمد د واده ساکي برجل شوې نو خو زه د خپله کور برمته شم ان د چا نه غمه غټه ته کتی شم تاج محمد مې راته مکه وګینې او یو پوښتنې ته راغلی یم دلې که څه وایي راته وایه دا دې وخت دی بیا راته نه شم دیدن د دواړو سخت دی لا تر څو به موږ یو بل پسې جاړو او د چیزو د دې وطن نه کډه غاړو اورېدلی مې د چا نه دا ګفتار دی چې الله د عاشقانو مددګار دی نمرو ویلې چې په رب زما توکل دی زړه مې نه ښکارېده نن اور پې بل دی که دې خوښه نو زه به ولاړه شمه کور ته سزاري منت به وکړم خپلې مور ته ورته وایم به چې زه زما ماما که تاج محمد ته دې خپله لار صفا که غرض دا چې دواړه وکړو دا ګفتار تاج محمد چې کور ته راغی په قلارو جلی دغې وخت کې هم لاړله کور ته په زاري او عاجزي ویلې مور ته ویلې مورې د ماما کره مې ځمه شپه به وکړمه سبا به تې راځمه چې د کوره نه روانه شوه نمرو چې نمرو د موره باغس اجازت ورته یې ورکړه په تلوار سره رسخت چې د کوره نه روانه شوه نمرو او د مزې تګ بیا کول لکه خارو مور یې ویلې چې درته لاړه شه لورې خدمتګارې دې چې ستا د جنت ورې د ماما کله چې شوله بر دننه بیا یې وکړې دروغ نارو پوښتنه د ماما نوڼه یې وي د دې انځولې او د چمکې جنکې شي ورته راټولې په خندا په مخسرو د ټولو سر شوه بلا دا محفل کوه چې مازدیګر شو نمرو ویلې زه به لاړه شمه کور ته او څه مې نه دي ویلې شپې په باب دې مور ته که مې بې پوښتنې تېره دلته شپه شي داسې نه چې بابا جي رانه خفه شي د ماما ښځې په قدرو په عزت نمرو که د خپله کوره نه رسخت نمرو پیدا چې کوي داسې رفتار او لکه دي چې څوک د عمر نه بیمار لار کې وروانه غلې غلې تاج محمد خوا پورې رانه سانیولې په مزه مزه دې ورسېدې ریته د کالنه پټه بوتې د حجرې ته تاج محمد چې په قلاره راغی کور ته او نه ښځې ته پته نه یې مور ته چل د تاج محمد څو خبر نه شول شپه پخه شوه په آرام سره وده شول تاج محمد سره بیداریت کې نه وشو زړه کې وایي چې د کور خلک وده شو په مزه مزه حجرې ته ور روان شو په حجره کې ور داخل تاج محمد خان شو انتظار کې ورته ناسته وه نمرو او ګردې پروته په سرو شونډو جوارو او تاج محمد ویل ده چې ځو نو شي ناوخته خدای دې خیر کړي دا خبره نه شي سخته غرض دا چې دواړه وکړو دا ګفتار دروازې خوا پورې راله په قلار دروازې ته چې نږدې تاج محمد خان شو خوله پې ولید نو ډېر ورته حیران شو تاج محمد نمرو ته ویلې خطره ده دروازې ته اچولې چا جندره ده ام نمرو شوه دې خبرو ته حیرانه او په مرۍ کې غوټې وشوې د خفګانه سخت سهار ته د سړي خوایي وسخانه او رب دې سخته تاج محمد ته کې اسانه
خفه شو دروازه چې نه شوه بېرته د ناکامه نه واپس راله حجرې ته او په حجره کې دواړه کېناست ملامته او نمرو ویل چې زما بده قسمته کله وایي راځه ټوپ کړو د بلې نه تاج محمد ووتلو د سیالۍ نه کله وایي راځه ټوپ کړو د دیواله تاج محمد مرحوم ښه دی هم د دې آله دا به ویل خدایه اوس به په منصار شي ناخبره خلک ټول به خبردار شي دا لافي ده چې په دې کې مشغولېږي درنګ صحت تپي د کور خلک راایښېږي ښځه شوه د تاج محمد خونه بیداره چې نظر یې په کټ ولګي دواره خیال یې وکړو کټ کې نو تاج محمد خان او د خفګانه یې راکېښودې په ځان غږ یې دا وکړي چې پاسه خواښې مور تاج محمد په کټ کې نشته کې ګوري واخېزه شوله د خوبه را بیداره اخوا دې خوا ګرځېدله ناقلاره په تلوار سره یې پام پېژندرې ته بیا په منډه منډه ورغله حجرې ته په حجره کې څوک دننه مشغولېږي په مزه مزه لاټین ورته بلېږي زړه کې وایه خدایه داسې رنګه کار دی زبانه د تاج محمد سره ګلار دی شو حیرانه دی چېرته صبرېدنه او زړه کې وایي چې اوس ورغلی دننه بیا یې غږ وکړو چې تاج محمد خانه او ته دننه یې موږ دې مړه کړو د خفګانه تاج محمد چې د مور واورېدې خبرې ټک د واره یې زنځیر کړي ورلري چې مور شوله حجرې ته ور دننه تاج محمد نمرو یې دواړه ولیدنه د خفګانه یې یوه چغه ویسته زویه د خفګانه یې یوه چغه ویسته لویه ویلې دا دې څه فساد کړی دی زویه وایي دغه وخت کې تنګه شوله کاره او د نمرو په سر یې وکړو دوه درې واره تاج محمد ورته ویلې زما مورې تاسې نه ښایي زیاتې خبرې سپورې رب دپاره راشه کښېنوم د دې قاره په نمرو باندې چې بل ونه کې واره چې خبرې تاج محمد مور ته کولې او خور او ښځې په غوږو واورېدلې عوض خانه درنګ سهار ته به غوغا شي او صبر وکړه چې دا پورې ونه راشي خور او ښځه شي حجرې ته ور دننه او چې دا بعد د تاج محمد یې بړېدنه چې نمرو یې ولیدله په پالنګ تاج محمد سره ورناسته څنګ په څنګ ښځه دغه وخت کې پرېوته بېهوشه په ځان پوی نه شوله دا د ډېره جوشه په حجره کې داسې شور داسې غوغا ده تا به ویل ګنې خالصه کربلا ده او لکه سیل چې د چڼچڼو کوي شور او داسې آلې په حجره کې کوي خور په دې شور یې د کاله بنیادمان او له هیبته شو حجرې ته را روان او تمام کور حجره کې جاړې غمخانه ده حجره مې ده د غمونو خزانه ده د تمامې دنیا غم پکې راټول شو او د حجرې نه داسې تاو لکه د شپول شو پورې پرېږده چې جړېږي په ارمان اوس پوښتنه ترې کوي تاج محمد خان خوږ او وروره غوږ مې ونیسه قیسې ته تاج محمد ول دروازه کې راته بېرته په تندي سره را پاسه زما مورې او د ربشان د سړه چغې وهي نورې مورې ویلې چې پروې د پاک رسول تاج محمد زویه سوال مې که قبول او څوک چې داسې کار کوي عمر یې لنډ وي همیشه یې غم له سر د پاسه پنډي زما زویه ریشه کښېنو د دې کاره پلار دې ښځه تا ته کړي مزهداره چې سبا شي زه به کم نمرو رسخته ما په خپل کور بیا وسپارم امانت زه بیا بوزم نه ویرېږي نه د چا نه شبانه به ورته جوړه کړم د ځانه
کوي سلام یا به زه په ټوپه کولم په خپله یا مې اوس کفن سیار په دا صحت کا یا مې مورې په دا نیمه شپه رسخت کا په دې شپه باندې بیا وباسم بیدیاته په خوچه کم نصیبه د خاوند خواته ولاړه به غریبه ورته وایي چې د مور پلار ډېر او راته ښکاري تاج محمد تا نه هېر دی که د مور پلار خدمت زر کاله وکړي او د یوې ګنټې خواري بیا پوره نه کړي داسې کې دې زامنو ته دې ولې فکر نه کې که سبا دې دا زامن راته ژړېږي موږ به څه وکړو چې تا پسې کړېږي دا ستا ښځه به ژړېږي د افسوسه ته چې ځې واړه زامن د سره بوځه تاج محمد ویل چې قسم مې رب په ذات دی د غمغشه مې د زړه په سر کې مات دی که زامن دې کمې ښځه کمې خور پاتې کېږي کمې نیاده کمې مور چې مور دغه خبرې واورېدلې د خفګان د لاسه ودرېدله غلې غوسې ام کې د نمرو ته زړه کې ډېره چې بیا ویلې وې د زوی نه کېده یېره د ناکامې دروازه کړه ورته بېرته بیا یې غږ وکړو چې لاړې زویه چېرته ویلې زویه زما څه په دې عمل دی تاج محمد چې راغلی د اجل دی تاج محمد شو د نمرو سره روانه تاج محمد و نمرو ونیوله لاره خورې ام پسې راووتلو بر مورې ویلې دروازه که پسې پورې تیرانونه وځسله ورته ګورې پسته دې به تاج محمد نه کوړ صبر او دا به وایو چې ښخ کړم دی په قبر په دستور د پښتنو باندې ځان پړ کړه او لورې ورور دې ځان د خپله لاسه مړ کړه تاج محمد شو د نمرو سره روان تاج محمد شو د نمرو سره روان په جناتي سارېږي ماشومان یوه ستنه د واړه زامنې ژاړي او تاج محمد د مرکزي کډه تنغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي مت به په غما باندې لتاړي رسته قیامت به په غما باندې لتاړي جاړي واړه زامنې جاړي جاړي واړه زامنې جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي نمرو ویلا ورشواړه زامن د خپل کا دیدنې وکړه لاټین بل کا د ماشومان د بیا د چادر ته ولاړې د ماشومان د بیا د چادر ته ولاړې جاړي واړه زامنې جاړي جاړي واړه زامنې جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي سخت ساتنې
داسې غمان عمل غواړي یار مسلمان د داسې غمان عمل غواړي جاړي ماډه واړه زامن جاړي جاړي ماډه واړه زامن جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډتین غاړي تاج محمد خان د مرکزي کډتین غاړي شمشا بدمنی کې د خاپخ په کنډو دی چې واوښتنه تاج محمد نورونه وکړي له پوښتنه ویلې څنګه یې په نظر را روانه پاته ښکاري په راتګ شل ستومانه نمرو ویلې ورته یا تاج محمد خانه ته راسئ زه به ولې یم ستومانه که ستومانه وې نو زه راتلمه چېرته په ژوندون به ستنه نه شم درنه بېرته په مزه مزه داخل شول په اډه کې او قیصه ټوله زما واوره په کنډه کې داسې وایي چې ډېره دلته یو ځوانو چې د میا په منډۍ کې دوکانو معلومیږي چې اشنا د ده د پلارو او تاج محمد رغړي پیر بارو ستړي مشي ورسره وکړله په مینه ویلې وروره کله رانه خیر دې وینه تاج محمد ویل دانې اوس رالم د کوره په وطن کې کله رواجه موروره چې د یو بل په حالات کې ځان پویه تاج محمد ورته بیا ویلې نه خویه رخصت راکړه بس دې ځم که ته کوزېږم یو ساعت یې دلته نور نه پاتې کېږم دا ټوپک مې در سکې د امانت خوږ وروره ماله زه راکړه رخصته مګر و د تاج محمد په زړه کې ایره په هغه وخت کې ور وخېجه ولارې ته غرمه نه وه چې ور ورسې ډېرې ته په ډېرې کې واپس بیا وکړه موټر هدرنګ صحت پشي داخل په بې خبره یو ګنټه پس د موټر نه کوشو ښار کې څه ډوډۍ موډۍ وخوړه بازار کې زه بیا بندوبست وکړه د لارې ربه خلق ډېر عجیبه تا د یاري ځان یې جوړ که پېښه ونه روانېږي مازدیګر مه په پنډۍ باندې کوزېږي په پنډۍ باندې چې کوز تاج محمد خان شو په بازار کې یو هوټل ور روان شو د هوټل والا ټلي برخورداره یو کمره د پردې ماته که وزګاره بیلګه وته یو ځای راته تیار که مسافر یې وروره زړه مې په کنار که د هوټل والا شیپۍ پاکي کس شو په جلسې سره دوکانه راوچت شو یو کمره یې ورته خالي کړه مزهداره تاج محمد پکې ډېره شو ټک دواره تاج محمد په داسې ویلې دې ځوانه د دې ځایمه کې در ورسې نسخان مسافر که د هر قسم عجتي دا ډلۍ بجاوه واټې ضرورتي تاج محمد ورته ویلي مهربانه رب دې زیاته ترقي که دا چانه چې زما عزت دې وکړو په ښه شان تر قیامته به دې نه کوم احسان یو اسانه هوټل نه دی ښه جنت دی چې پکې د عاشقانو سکینت دی تاج محمد او نورو بیا
خپل ځان له ورکم هغه وطن ته چې په آل ځان خبر کړم ستا قیامت پسې ژړېږي ماشومان مور او خورې د خفګانه وجنې ځان په هر وخت کې به یې ډېر زیات یادېدنه ماشومانو زړه یې چې ته صبرېدنه ماشومانو یاداوه تاج محمد خان مرده او ورته راکېښودې په ځان خپل نصیب ورته پېښ کړه دا جنجالو لوی واړه به ژړېدل دغه یې حال و غوږ پې کېده اوس کیسه کومه نوره تاج محمد نمرو چې وتې و د کوره بله ورځ ورپسې تېره شوه سبانه هله یې څوک نه دی خبر د دغې عالم پسې بیا راغی د بلې شپې لمبره په دې راز باندې لا څوک نه دی خبره د نمرو نه ووده پاس په پالنګ د شپې ولیدل خوبونه رنګ په رنګ عقوبت ته چې راایښه شوه د خوبه سرګردانه ګرځېده د لیونتوبه د نمرو نیکي ته وایي پاسې ورشه په دې وخت کې د نمرو پال خبر شه پسې ورشه د نمرو که پوښتنه هما د شپې غلط خوبونه ولیدنه د نمرو نیکي چې وارېده بیان دبه دې خبرو ته بېشانه شو حیران یو منټ په کور کې نور نشي سر د ماما که پسې لاړو مارا مارا د ماما که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار د چې غلې کړې خبرې په قرار شو هغه پې کېده د نمرو د نیکي وار شو د نمرو نیکي ویل سید عمره د متل قصه تېره کړم د سره هغه بل پرون نمرو درته راغلې بیا یې وه زمانه پټه رالېږلې ځکه راله که بیماره وي نمرو سید عمر هغه مې وکړل درو دا د ټول کال په زړه کې تلوسه ده ځکه راله سید عمر دا قصه ده چې په حال باندې خبر شه سید عمر په څپېړو باندې هغه خپل سره که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار ویل خدای شرمنده شوم په جهان کې په ژړا باندې چې ستړی کړو خپل ځان د نمرو نیکه تا داسې شي ګویان ورته وایي چې نمرو دلته راغلي د ډیجې نه مازدیګر واپس درغلي چې کېدې دې آله نه خبر شو د لټي په شان سپین رنګې خاسته شو خبردار شو د غوسې نه تاړه لکه د مار شو د لټې په شان د سپین رنګې ښایسته شو چې حاجي شاه صاحب عمر ته په غوسه شو صاحب عمره دا تا څه خبره وکړه او راته ووایه مسیح دې زما څه کړه او د مسیح په حال نشه به خبردار کا یا بې وخته مې پتني ته ځان تیار کا نمرود نکه شور شو په دې ښار باندې خبر دا باقي کور شو ټول کال پر ژړا ستړی که خپل ځان حاجي کور ته په غوسه شو
را روانه داسې وایي نمرو بېرته د راغلې د دوی د نمازیګر داسې وایي نمرو بېرته د راغلې بدنصیبه چې د بل طرف ته تلې بل طرف ته چې ته تلې بدقسمته اوس به چې ته لګیا و د نمرو پته د جړانه په کله کې شو شر شو پر ورو باندې د کلي خر خبر شو هر طرف ته د نمرو پسې خواره شول چا چې هېڅکله وڅوک نار پسې سواره شول څوک یې ولېږل مستیا غنم شاته او څوک یې ولېږل سوران بخمل شاته څوک یې ولېږل سړي خوایندري ته څوک یې ولېږل زیارت ته چناري ته حاجي دلته فکر وکړه د خپل ځان سته ویلې خدایه اوس مرګ راکړي د ایمان سته د نمرو چېرته ونه لګي د پته تربورانو کې به ګرځو سترګې ښکته او بیا یې سوچ وکړو چې راله خپل خپلوان څه سواد نشته د تنامت قانو پته کومه کوم طرف ته یې لغت کومه کوم یو ځای ته د نمرو پسې رسخت کوم یا به ولیږم یا به ولیږم شمشال بدمنۍ ته بیا به لاړ شي قندار او کرکنۍ ته تاج محمد پسې حاجي به راغی کور ته دروازه کې چغې وکړې د هغې مور ته یو ساعت کې حاجي وکړ انتظار د کار نه څوک راونوتو بار شنه سپرده کې حاجي ورغلو دننه ماشومان د کور په منځ کې جړېدنه حاجي ویلې چې څه شو تاج محمد خان او څه سوک دی ولې جاړي ماشومان ما د دې وړو په حال باندې خبر کړې که څه غواړي ماشومانو لره ورکړې ماشومان دې زه پرې ډېر زیات خفه کېږم دا پته مه وژه جاړي نه پوهېږم یوه کانه د هوا نه بیا خبر کړې او د غم پړ به د حاجي صاحب په سر کې दुकान पर तैयार साथी घर के सब जमा تاج محمد کوي بیان ها وخت کې ښکته رابهېږي په ګریوان په ژړا چې داسې وویلې حاجي ته او مټوه د تاج محمد رانه پرسان दुकान पर तैयार साथी چې جانم د تاج محمد په خولې وانخلې او نه نمرو کې راته یاده په زبان ستان مسیح خو په موږ داسې کانې وکړې او چې د لوی لار په منځ کې کړو حیران ورځه چې وتلي دي د کوره او چې ته ګوره په ډنډۍ په ملتان چې حاجي صاحب د دې حاله خبردار شو د خفګانې ټول بدن شو په لړزان ویله خدایه د ټول غم راته راپېښ شو اوس به ژاړې په ماتوري تربوران وقت راغی چې پوره یقیني وشو او په دې حال باندې خبر که خپل خپلوان تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې او په وطن کې جړېږي خاندان په یوه سانه دا باقي کیسه شروع کاږي او چې په سهار کې به مې تاج محمد خان कबाड़ी बाजार की गुलकरीम खान साल पैस د باقي کیسې د حال دا خبر که د باقي کیسې د حال تاج محمد نمرو هوټل کې و خوشحاله कबाड़ी बाजार की अल्फाज मार्केट څو شپې ورځې په هوټل کې تېرې او خبر نیمه کبه لګي دي کړي د اجرا په تېغ مې زړه قلم قلم دی دا رښتیا بیان مې ټول پسې د غم دی خلک وایي د ترکي تنګي ملیانو او زما وروره په پنډۍ کې دوکانو غرض دا ده چې لرګي
او نورې کار نو د شاو د فساده لرګي وړي و هوټل کې ګرځېدنه تاج محمد مو یې دواړه ولیدنه په هغه د خبر کې د ملیانو په هوټل کې مې لیدنه یو پټانو ملا ورشتې ولګوه پته یوه ښځه ورسره د قصرته چې مزدور ملا ته تېر کړي دا بیان او د هوټل په طرف لاړو دا شیطانو تاج محمد یې په نظر شو له دورانه دا خبیث ورته تکشین شو د خندانه ستړي مشي ورسه وکړه په عزت تاج محمد سره یې ویسته شناخته ورته وایي تاج محمد ډېر افسوس ده تا به ویلي وی چې دلته مې یو دوست ده زه ورځمه چې د اله خبر شمه او که زیات وي یو ګنټې له په باور شمه ملا ډېر په سبا کور ته ځم عظمت ته غونډې شه تاج محمد خان ملا ویلي که په سطحه زما زه چې زه چې کوو نه کې انکار د ملا نه چې مجبور شو دغه ځوان ربا او د هوټل والا ته دی شو روان ورته وایي وروره زره کې رخصته په دعا سره چې لاړ شو دا صحت کنې ګټه د لاحت وایي سره به ستا نیکي به یادومه تر معاشره د هوټل والا ویلي مسافره او د دوستي درته کومه یو خبره او زړه مې نه کېږي چې لاړ شي د هوټله او ملاقات له خو راځه کله ناکله دا ستا ښځه زما خور ده ته مې ورور یې او ته به هم ماته د ورور په نظر ګورې تاج محمد ته د خیر پېښې پاچا کور ته بوته د تره چې تنګي ملا د ملا کره چې وشوه یو ورځ ربه ملا ویلې ما ته پوهه په غرضه ته په څه وجه راغلی د وطنه او زما وروره زه کوم درنه پوښتنه تاج محمد ملا زه باندې خبر کړمه په حوال باندې غاپویه سراسر کوم زه په دې جنۍ عاشق وم بسیار ناچاري وه ماته نه کول افلار دا جنۍ مې پټه راوسته د کوره په وطن مې ګزاره نه کېده نوره یوه سانه تاج محمد جوړ کړي جنجال او چې ملا ته ورښکاره کړو د زړه حال تاج محمد ملا ډېره کړو په خپل کور او ښه خوشحاله چې خفګان ونه کړي نو زه به داسې عجب کار وکړمه تاله چې تمام عمر به یې رانه خوشحاله ملا ګلې تر رخصت کې شرور او داسې وران کارونه وکړو چې غلخور ورته وایي وروره لاړ شه په تلوار خاص په ګجره کې خبر کدی د پلار ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي داسې دا ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي دا دې وخت دی د حیا کې را رسېږي تاج محمد د وطنه نه راغلی ستا راتګه پورې ما ده کېنولی بیا به ورشي د نورو د پلار دوکان ته او دا احوال به ورښکاره کړي ګلاب خان ته چې نورو بېبي نامه ده ستا د لور او ورته وایه ورور مې غوښتی ضرور تاج محمد سره راغلې ده پغلا ده خبر نیمه چې د چا ورته سلا ده داسې وایي چې صلیخ مې له پشمار خو دلاور نه دی رابر د ګجرې ښار سترګو لرته کوو ډېر زیات سکونت
د لرګو به یې کولو تجارت دا سارګل د تاج نامه د پلار نامه ده ځکه هر طرف ته ترې هنګامه ده د نامو پلار په نامه باندې ګلاب چې ختلی په کور د غم سیلاب چې ملا شي سواب ګجرې تر اسانه خادرنګ صحت ته ما خبر کې اقربان د سرګل ډېرې ته لاړو ایوس خانه او تاج نامه ته پسا جوړ شو د مولانا دکان مې پته یاد ساتي کیسه خانې شته کباړي بازار کې ګل کریم خان سره او ملا جان ملا پر سرګل ته وکړي اشاره ته د سړو د منځه زه شي راوچته کراچۍ ښار کې سالار خان سره بېلته بیا یې پیر پذیر زر که د غمزیره یې سارګل غریب نه ورکه پسې لاړه د نمرود پلار دکان ته او دا حوالې ورښکاره کړه ګلاب خان ته نواب خان چې د دې حاله خبردار شو خبردار شو او هر درون زګېده د پغم پرهار شو شونډې وچې رنګې زیړ حالې خراب د سرګل ډېرې ته ورغې ګلاب ګاڼو خپله جرګه وکړه د خپل کور تاج نامت پسې پینډۍ ته لیږ ورور په نورو پسې به خپل روزي سباله په نورو پسې به خپل روزي سبا رب دې خونه کې د دې ملا تبا غرض دا چې شلو درې باډه روان د پنډۍ په ښار داخل شو دا کسان د ملا ډېرې ته لاړو برابر تاج نامه دې هر طرح ده په نظر تاج نامه ته داسې ویلې خپل ورور او د چیزو ګدري د چیزو چې دلته نور مکینه نور تاج نامه ته تلو نه وکړلو انکار د سیمل نه غیر په چا نه کوم اعتبار د سیملو تاج محمد د تره زوی او مګر تاج محمد نو خبر ده د پخوي د نمرو ته زاري وکړل خپل ورور او هغې داسې ځواب ورکړه ورته سپور عمر خوښه یم په کار مې نه دی ژوند قاضي ښځه تاج محمد مې د خاوند او هلکانو چې ونه لید خپل وس ګاړه ګجرې ته روان شولو واپس چې ستا ګلاب خان شو خبردار او ګاړه وکړه سنډې تاره ګفتاره په دې ورځې مېلمانو د سارګل او معلومېږي چې سیمل او درخان ګل خپله وروره سارګل او ګلاب دواړه هم سیمل خان ګل اتله غاړه په غاړه د پنډۍ په ښار کې کوشو برادر او د ملا دې ته لاړل برابر ګرانه او سیمل وکړه تاج محمد ته دا خبره او د چیزو ګجري ولي ته د زړه سره د چیزو چې دلته نور نشي اټال په حالا نکاح به واخلم نمرو تعالی دا خبره ده زمونږ د خپل کور بل څوک نه دی د ګلاب زمونږ ورور په قشان سره به وکړو ماسرت حاجت لباس ته پکې نور نشته حاجت تاج محمد سواه د وکړله سیمل او چې رضا شو بیا ډېر
سرای ته ووتل چې د ګوجري ښار ته ورسېد یارانو جدایي راځي د دواړو اشوکانو دا نورو په خلاص کاله تکه روانه تاج محمد وینځي نبي لوم د ځانه چې ژوند یم دا به تل زما سره وي او که چا پیره مې د تن نه غرغروي سیمل ویل دا کار نه دی د پښتونو خیر دې وي یوه ورځ دې وي بېلتون کار دی اوس دې نمرو لاړه شي د پلار کا ماشومه جوړېږه زړه دې په قلار کا چې ژوند یم زه به کوم د تقل وس د واده به درته وکړم بندوبس سیمل جوړه کړه د وچې بزرګي تاج محمد سره یې وکړله ټګي تاج محمد نمرو یو بل نه جدا کېږي هلکه مالګه په اوبو کې ویلې کېږي په سلګو سلګو جدا شو عوض خانه بتلو راکوي مالا چې بیا خل را پورې نه خاندي سوالا چې سیمل د دې هوا نه خبردار شو او دستي راغی آسې رنګه په گفتار شو سیمل ویلې سار ګله شه خبر تربوران در پورې خاندي لروبر
هغه نه پوهېږي تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه هانو او سیمه شدو تاج محمد سره روانو سیمل وویل واوره یا تاج محمد خان د سره ځم چې خفه نه شي له مانه خفګان مه کوه ستا قوم به ټول رسا کړمه ځم وطن ته چې نمرود درته نکاح کړم تاج محمده داسې کار به درله وکړم چې د لوی سفر په خوب به دې وده کړم لنډه دا چې دوی وطن ته شو روان او لنډه دا چې دوی وطن ته شو رسان ما پوښتنو غوږ مې کېده په بیان نن کور ته رسېدلي مازدیګره په ډاډه دالده کې نشته څه خطر په کاله کې پرېوتله په ارامه تاج محمد کور ته راورسېد ماښام مور یې راله ورته ژاړي چې زویه ویلې دا دې څه فساد دې وکړلې ناپویه مور یې راله ورته ژاړي په ارمان تاج محمد یې راپرې نه خود ماشومان ملاقات ته یې راتله خور او ښځه سارګل ویلې د حجرې په طرف مزه تاج محمد حجره کې داسې دم ختلې ړکې وایې چې زامن مې ولیدلې امنمرو مې ولیدلې یو ځله خدای دې خیر کې ملاقات به کېږي کله نمرو هم په کور کې دا کوي ارمان چې مې ولیدې یو ځل تاج محمد خان نورې راوړله روټۍ ورته حجرې ته او نصیب بري چارې پېښې کې سپېرې ته تاج محمد علي روټۍ نه کړمه مورې خبرې راته مه که ستړې سپورې چې به راکړې چې دې وڅکم یو پیالې او دې غمونه مې د زړه په سر دلې د دې جنه مې مرسل زړه بېتر دی او زما مورې چې په قاره ته بدر دی یوه ساله تاج محمد کوي فکرونه په خیالات کې ورته راغله تېر کارونه تاج محمد خدایه دا هغه پالنګ چې مې یار راسره ناسته څنګ په څنګ په خلکانو په ما ډېره خوشحالي وه او نن حجره راته د ننګ په شان ښکاري وه یو شېبه فریاد یې وکړو بیا وده شو وخت یې راغی د الله حکم کې وشو ټوډم خود شو چې د شپې یوه بجه شوه او د سیمل د لاسه پېښه دا لانجه شوه تاج محمد کې را بیداره تربورانو ته به څه وایي سهار یا خدا چې نوره مه کوه سیالي او تربوران به درپسې کوي شپېلي دا خبرې ورته وکړه د پېغورو د شیطان سره دې ربګانې مخکو تاج محمد غریب بودو په پالنګ رنګ صحت ته به شي سرور وینو پیرنګ بیا د خیر کې پلار یې در شروع په کار ای مخلوقه دستي مرته شو تیار پلار یې زر که په توندې ټوپک ته لاس او تاج محمد په زړه یې کېښود د پاس د مولانا یې څه ونه شو خطر تاج محمد یې ویشته د زړه په سر بیا یې په ډک پسې وکړو په تلوار او داسې ټوکې په خپل ځای وکړلې پلار دریم ډک په تاج محمد وکړو سارګله او دومره څه ورته ونه ویلې سیمل او فکر وکړه دی دا دی او فکر وکړه دا د دې مسلماني وه او چې د دې سره د پلار داسې دشمني وه محبوبت ته چې حجرې لره لخورو او ځان یې واچوو له پاسه د خلو بیا یې ونیول لاسونه د خپل پلار خواره جاړې هم کوي خیرې ازاره رب دپاره چې مې ورور مکې خراب او په قیامت به رب داسې کوي ځواب پلار یې لور د کږه کوله کړه په زوره ویلې ورشه دې ونه پسې نوره
ځوان او دا ظالم چې بیا دې کور ته شو روان خاصه لیونۍ شوه جړېدله او دم په دم به په خپل ځای رابړېدله ویلې زه یا شبې څو د رانه مړو سپین بدن دې شو په وینو کې ککړ ویلې زه یا څه در باندې وشو ستا په وینو د هجرې ګټونه سره شو د الله شان ته حیران شوم دوباره تاج محمد ویلتي راسین کې ماته پلار او دوه خبرې ورته کوم دي عبرت او چې کوېږي بیا د ورځې د قیامت د پسو خبره عمل کوم دې قصوره او داسې مرګ خو یې څوک نه کړي بې تربوره په وضو دې ستړی وړی مړ کړم پلاره په فورم به دې زه غواړم دغه پاره تاج محمد ورته نارې وکړې ډېرې او مګر کله شو راته د خپل یېرې شو د کچره اوچت په دې اختیاره چې د پلار پسې په خپله وځم بار یوستانه وکړم وشو د غفار او ناګهانه شو په ځمکه راګوزار په سرې وینو کې لټپټ سپین بدن په ژړا ژړا راتلل ورته زامن تاج محمد وړې وړې سلګۍ کولې او ماشومان یې د پلار سترګو ته کتلې پورې کېښوده په ورور پورې کېښوده په غېږ کې د ورور سره سارا ورته وکړم وشو د اکبر تاج محمد د دنیا لاړو په ارمان او خوري د ژړا نه وجلې ځان تاج محمد د دنیا لاړو خوارو زار اوس ورېږي په نمرود مرګي وار په جلسې شستو روان سي ملکا پر د واقع نه د نمرود کار کې خبر نمرو هم کور کې و د وپې وسواسته یو پالنګ کې یو پالنګ کې د مور خواسته بیا ګلاب کې د خپلو سره باس پیس وجامې د مدنو ورځي لاس سبانه باندې را پاسوي چې مورو آسینه چې نمرو یې خشي په شورو د نمرو مورې د خوبه که بیداره نو بیا یې دا پریان شروع قسم دواره شورندارې زه نن ډېرې مه بېتابه تږی شوی یم اوبه راکه بې حسابه چې اوبو په څېر وسخت کې لورندار او چې د عشق پکې لاس کې په تلوار او سمدستي پې یو ډګر وکړو ډېر ظالم
سمندر نه بیرته په مزه مزه داخل شول پاړه کې او قیصه ټوله زما واوره په ټنډه کې داسې وایي چې ډېره دلته یو ځوان و چې د میار په منډۍ کې دوکان و معلومیږي چې اشنا د ده د پلار و او تاج محمد راته ډېر بیدبار و ستړي مشي ورسره وکړله په مینه ویل وروره کله رانه خیر دې وینه تاج محمد ویل دا نه اوس راغلم د کوره په وطن کې کله رواج زما وروره چې د یو بل په حالاتو کې ځان پویه تاج محمد ورته بیا ویلې نه خویه رخصت راکړه بس دی ځم که ته کوزېږم یو ساعت یې دلته نور نه پاتې کېږم دا ټوپک مې در سکتي د امانت خوږه وروره ماله زه راکړه رخصته دوکاندار ورته زارې وکړه ډېره مګر و د تاج محمد په زړه کې ایره په هغه وخت کې ور وخېجه ولارې ته غرمه نه وه چې ور ورسې ډېرې ته په ډېرې کې واپس بیا وکړه موټر هدرنګ صحت پشي داخل په بې خبره یو ګنټه پس د موټر نه کوشو ښار کې څه ډوډۍ موډۍ وخوړه بازار کې زه بیا بندوبست وکړه د لارې ربه خلک ډېر عجیبه تا د یاري ځان یې جوړ که پېښور نه روانېږي مازدیګر ما په پنډۍ باندې کوزېږي په پنډۍ باندې چې استاد محمد خان شو په بازار کې یو هوټل روان شو د هوټل والا تلي برخورداره یو کمره د پردې ماته که وزګاره بیلګه وته یو ځای راته تیار که مسافر یې وروره زړه مې په کنار که د هوټل والا شیپۍ پاکې کس شو په جلسې سره دوکانه راوچت شو یو کمره یې ورته خالي کړه مزهداره تاج محمد پکې ډېره شو ټک دواره تاج محمد ته داسې ویلې دې ځوان زه دې ځمه کې در ورسې نسخان مسافر که د هر قسم اجتي دا ډلۍ بجاوه کې ضرورتي تاج محمد ورته ویلي مهربانه رب دې زیاته ترقي که دا چانه چې زما عزت دې وکړو په ښه شان تر قیامته به دې هېر نه کړم احسان یو اسانه هوټل نه دی ښه جنت دی چې پکې د عاشقانو سکینت دی تاج محمد او نورو بیا درته پرېږدمه هدرنګ ساعت ته دې واپس وطن نه ځمه څه سختي به درته بیا خپل ځان له ورکړم زم وطن ته چې په حال ځان خبر کړم تاج محمد پسې ژړېږي ماشومان مور او خورې د خفګانه وجنې ځان په هر وخت کې به یې ډېر زیات یادېدنه ماشومانو زړه یې چې ته صبرېدنه ماشومانو یاداوه تاج محمد خان مور به او ورته راکېښودې په ځان خپل نصیب ورته پېښ کړه دا جنجالو لېواړه به ژړېدل دغه یې حال و وس پکې ده اوس کیسه کومه نوره تاج محمد نمرو چې وتې و د کوره بله ورځ ورپسې تېره شوه سواله هله یې څوک نه دی خبر د دغې حاله پسې بیا راغی د بلې شپې لمبره په دې راز باندې لا څوک نه دی خبره د نمرو نه و د پاس په پالنګ د شپې ولیدل خوبونه رنګ په رنګ عقوبت ته چې راایښه شوه د خوبه سرګردانه ګرځېده د لیونتوبه د نمرو نیکي ته وایي پاسې ورشه په دې وخت کې د نمرو پال خبر شه
پسې ورشه د نمرود که پوښتنه هما د شپې غلط خوبونه ولیدنه د نمرود کې چې وارده بیان دبه دې خبرو ته بېشانه شي حیران یو منټ په کور کې نور نشي سر د ماما که پسې لاړو مارا مارا د ماما که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار د چې غلې کړې خبرې په قرار شو هغه ترې کېده د نمرو د نیکه وار شو د نمرو نیکه ویل سید عمره د متل قیزه تېره کړم د سره هغه بل پرون نمرو درته راغلې بیا یې وه زمانه پټه رالېږلې ځکه راله که بیماره وي نمرو سید عمره د میوه کړلې درو دا د ټول کاله په زړه کې تلوسه ده ذکر رانه سید عمره دا قصه ده چې په حال باندې خبر شه سید عمر په سپېړو باندې هغه خپل سره که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته او د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار ویل خدای شرمنده شوم په جهان کې په ژړا باندې چې ستړی کړو خپل ځان د نمرو نیکه تا دا تشي ګویان ورته وایي چې نمرو دلته راغلي د ډوډۍ نه مازدیګر واپس درغلي شنکې د دې آله نه خبر شو د لټې په شان سپین رنګې ښایسته شو خبردار شو د غوسې نه تاړاتاو لکه د مار شو د لټې په شان د سپین رنګې ښایسته شو چې حاجي شاه صاحب عمر ته په غوسه شو صاحب عمره دا تا څه خبره وکړه او راته ووایه مسیح دې زما څه کړه او د مسیح په حال نشه به خبردار کا یا بې وخته مې پتني ته ځان تیار کا نمرود نکه شور شو په دې ښار باندې خبر دا باقي کور شو ټول کاله پر ژړا ستړی که خپل ځان حاجي کور ته په غوسه شو را روانه داسې وایي نمرو بېرته د راغلې د ډوډۍ نه مازدیګر داسې وایي نمرو بېرته د راغلې بدنصیبه چې د بل طرف ته تلې بل طرف ته چې ته تلې بدقسمته اوس به چې ته لګاو د نمرو پته د ژړا نه په کلا کې شو شر شو پر ورو باندې د کلي خر خبر شو هر طرف ته د نمرو پسې خواره شول چا چې هېڅکله وڅوک نار پسې سواره شول څوک یې ولېږل مستي او غنم شاته او څوک یې ولېږل سوران او بخمل شاته سړی خوایندې ته څوک یې ولېږل زیارت ته چناري ته حاجي دلته فکر وکړه د خپل ځان سته ویلې خدایه اوس مرګ راکړي د ایمان سته د نمرو چېرته ونه لګي د پته تر ګرانه کې به ګرځو سترګې ښکته او بیا یې سوچ وکړو چې راله خپل خپلوان څه سواد نشته دلته نعمتقانو پته کومه کوم طرف ته یې لغت کومه کوم یو ځای ته د نمرو پسې رسخت کوم یا به ولېږو شمشاد بدمنۍ ته
سکندر او کرکنی تا تاج محمد پسی حاجی برغه کورتا دروازه کی چغی وکړي دغه مورتا یو ساعت کې حاجی وکړ انتظار د کار نه سګراون وته بار سفر دکی حاجی ورغلو دننا ماشومان د کور په مېز کې جړېدنه حاجی ویلې چې څه شه تاج محمد خان حوسې سوتې ولي جاړي ماشومان ما د دې وړو په حال باندې خبر کړي که څه غواړي ماشومانو لره ورکړي ماشومان دې زه پرې ډېر زیات خفه کېږم دا په تمه وجه جاړي نه پوهېږم یوه کانه د هوا نه دی خبر کړي او د غم پړ به د حاجي صاحب په سر کړي दुकान पर तैयार साथी घर के साथ जमा تاج محمد کوي بیان ها وخت یې ښکته را بهیږي په ګریوان د پنډۍ په ښار کې کوش برادر او د ملا دي ته لاړل برابر رب خیر کې سمه کېږي وسخانه لګرانا حوسې مړو که تاج محمد ته دا خبره او زه چې زه ګودري ولي ته د زړه سره د څیزو چې دلته نور نشي اټال په حالا نکاح به واخلم نمرو تاله دا خبره ده زمونږ د خپل کور بل څوک نه دی دی ګلاب زمونږ ورور تاج محمد سواه د وکړل سیمل او چې رضا شو بیا ډي ته ووتل چې د ګوجې خط ته ورسېد یارانو جدایي راځي د دواړو عشقانو تاج محمد ویلځي نبي لوم د ځانه چې ژوند مدا به تل زما سره وي او که چا پیره مینه تن نه غرغروي سیمل ویل دا کار نه دی د پښتون خیر دې وي یوه ورځ دې وي بېلتون خیر دې اوس دې نمرو لاړه شي د پلار کا ماشومه جوړېږه زړه دې په قلار کا چې ژوند ما زه به کوم د تقل وس درته وکم بندوبس سیمل جوړه کړه د وچې بزرګي تاج محمد سره یې وکړله ټګي تاج محمد نمرو یو بل نه جدا کېږي او لکه مالګه په اوبو کې ویلې کېږي په سلګو سلګو جدا شوي وسخانه بتلورا کوي مالا چې بیا خلا پوی نه خاندي سوالا چې سیمل د دې هوا نه خبردار شو او دستي راغی آسې رنګه په گفتار شو سیمل ویلې سار ګله شه خبر تر ګران در پورې خاندي لروبر پنجاب دی به ډېر د تاج محمد نه یېرېدل د هغه مخامخ به ګړېدل چې هر څه کوي د تره په زوی اعتبار
وطن ته او یوه سانه غږي ونیسه ګفتن ته چې سیمل شو د کاغذ په خبره او د ګلابي تر هغې پونه را شرارت به کوي خانه خرابو شرارت به کوي خانه خرابو د نمرود سره یې ونیږي ګلابو چې ګلاب نمرود پورته شو روانه خبر نه دی په دې راز تاج محمد خان غرمشه سیمه لاړو زما لاله تاج محمد به خبره وي د دې احواله تاج محمد ویلې زه وژنم خپل ځان ای سیمه لاکه دې وکړه دوران تاج محمد ویلې وطن ته پسې ځما او خفه نیمه که د یار سره مې مرمه یار اشنایي ورته ډېر وکړ مینه ته تاج محمده پورته مزه ده صحت تاج محمد در پاتې نیمه که مې مرګي که مې قبر د اشنا په خوا کې غبرګي د نمرو سره مې کړی د قرآن او چې د تا سره به یو ژبه زمزان تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه آن تاج محمد ګاډي ته وخوت یارانو په تفصیل نه کیسه واورئ عزیزانو تاج محمد وطن ته ځي نه پاتې کېږي یوه خانه اجل راته نه پوهېږي تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه هان او سیمل شدو تاج محمد سره روان سیمل وویل واوره یا تاج محمد خان د سره ځم چې خفه نه شي له مانه خفګان مه کوه ستا قبر ټول رسا کړمه ځم وطن ته چې نمرود درته نکاح کړم تاج محمد داسې کار به درله وکړم چې د لوی سفر په خوب به دې وده کړم لنډه دا چې دوی وطن ته شو روان او لنډه دا چې دوی وطن ته شو رسان او ماخوستن غوږ مې کېده په بیان نمرود کور ته رسېدلي مازدیګره په ډاډه دالده کې نشته څه خطر په کاله کې پرېوتله په ارامه تاج محمد کور ته راورسېد ماښام نورې راله ورته ژاړي چې زویه ویلې دا دې څه فساتې وکړلې ناپویه مورې راله ورته ژاړي په ارمان تاج محمد ته راغلې نه خود ماشومان ملاقات ته یې راتله خور او ښځه سارګل ویلې د حجرې په طرف مزه تاج محمد حجره کې دا دم ختلې ډکې وایې چې زامن مې ولیدلې هم نمرو مې ولیدلی یو ځله خدای دې خیر کې ملاقات به کېږي کله نمرو هم په کور کې دا کوي ارمان چې مې ولیدی یو ځل تاج محمد خان راوړله لوټې نورې راوړله روټې ورته حجرې ته او نصیب بري جاري پېښې کې سپېرې ته تاج محمد علي روټۍ نو کړمه مورې خبرې راته مه که ستړې سپورې چې به راکړې چې دې اوس کې یو پیالې او دې غمونه مې د زړه په سر ډلې د دې جنه مې مرسل زره بهتر دی او زما مورې چې په قاره ته بدر دی یوه ساله تاج محمد کوي فکرونه په خیالات کې ورته راغله تېر کارونه تاج محمد خدایه دا هغه پالنګ چې مې یار راسره ناسته څنګ په څنګ و په خلقانو ما ډېره خوشحالي وه او نن حجره راته د ننګ په شان ښکاري وه یو شبه پر یاد یې وکړو بیا وده شو وخت یې راغی د الله حکم کې وشو ټول دم خود شو چې د شپې یوه بجه شوه او د سیمل د لاسه پېښه دا لانجه شوه
ورځي وکړي پلار دریم دست په تاج محمد ورکړو سارګله هغومره څه ورته ونه لسي ملګرو او فکر وکړه دی دا دی فکر وکړه دا د دې مسلماني وه چې د دې څه د پلار داسې دشمني وه محبوبته چې وګرې لره له کورو رانې واچوله پاسه د خپلو بیا یې ونیول لاسونه د خپل پلار خواره جاړې هم کوي خیرې ازاره رب دپاره چې مرور مکې خراب او په قیامت به رب ته کوي ځواب په ژړا چې داسې ویلې اجي ته او مټوه د تاج محمد رانه پرسان دکانو پته به یاد ساتي چې جانم د تاج محمد په خولې وانخلې او نن نمرو کې راته یاده په زبان ستان مسیح خو په موږ داسې کانې وکړې او چې د لوی لار په منځ کې کړو حیران ورځه چې وتلي دي د کوره او چې ته ګوره په پنډۍ په ملتان چې حاجي صاحب د دې حاله خبردار شو د خفګانو ټول بدن شو په لرزان له خدایه د ټول غم راته راپېښ شو اوس به ژاړې په ماتوري تربوران وقت راغی چې پوره یقیني وشو په دې حال باندې خبر که خپل خپلوان تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې او په وطن کې جړېږي خاندان په یوه سره دا باقي کیسه شروع کاږي او چې په سهار کې به وي تاج محمد خان کباړي بازار کې ګل کریم خان صاحب پیاز مارکیټ خبر که د باقي کیسې د حال د حاله تاج محمد نمرو هوټل کې و خوشحاله کباړي بازار کې الفیض مارکیټ څو شپې ورځې په هوټل کې تېرې او خبر نیمه کبا لګېدې کې ډېرې د اجرا په تېغ مې زړه قلم قلم ده دا رښتیا بیان مې ټول پسې د غم دی خلک وایي د چرچي تنګي ملیانو زما وروره په پنډۍ کې دوکانو غرض دا ده چې لرګي خرڅولو درې څلور منه به دي هوټل ته وړل یو مزدور د ملا سره به ذاته او نورې کار نو د شاو د فساته شپې ولګوه پته یوه ښځه ورسره د قصرته چې مزدور ملا ته تېر کړي دا بیان او د هوټل په طرف لاړو دا شیطان تاج محمد یې په نظر شو نو دورانه دا خبیث ورته تکشین شو د خاندانه ستړي مشي ورسه وکړه په عزت تاج محمد سره یې ویسته شناخته ورته وایي تاج محمد ډېر افسوس ده دا به ویلې وی چې دلته مې یو دوست ده زه ورځمه چې د اله خبر شمه او که زیات وي یو ګنټې له په باور شمه ویله ډېر خو په سبا کور ته ځم عظمت ته غوندې شه تاج محمد خان ملا ویلې چې په سچه زما زه چې زه چې کوونه کې انکار د ملا نه چې مجبور شو دغه ځوان ربا او د هوټل والا ته دی شو روان ورته وایي وروره زه راکړې رخصته په دعا سره
چې لاړ شو دا صحت کنې ګټه د لاحت وایي سره به ستا نیکي به یادومه تر معاشره د هوټل والا ویلي مسافره د دوستي درته کومه یو خبره زړه مې نه کېږي چې لاړ شي د هوټله په ملاقات له خو راځه کله ناکله دا ستا ښځه زما خور ده ته مې ورور یې ته به اما ته د ورور په نظر ګورې کاږ محمد ته د خیر پیسې پاچهدایي کور ته بوته د تره چې تنګي ملا د ملا کره چې وشوه یو ورځ به ملا ویل ما ته پوهه په غرضه ته په څه وجه راغلی د وطنه زما وروره زه کوم درنه پوښتنه تاجنامه د ملا زه باندې خبر کړمه په حوال باندې غاپویه سراسر کوم زه په دې جنۍ عاشق وم بسیار مینه چارې وه ماته نه کول افلار دا جنۍ مې پټه راوسته د کوره په وطن مې ګزاره نه کېده نوره یوه سانه تاجنامه جوړ کړي جنجال او چې ملا ته ورښکاره کړو د زړه حال تاجنامه ملا ډېره کړو په خپل کور شه خوشحاله چې خفګان ونه کړي نور زه به داسې عجب کار وکړمه تاله چې تمام عمر به یې رانه خوشحاله ملا ګل تر اوس خط کې کشرور او داسې وران کارونه وکړو چې غلخور ورته وایي وروره لاړ شه په تلوار خاص په ګجره کې خبر کدی د پلار ورته وایي نه پښتنې نه شرمېږي داسې دا ورته وایي نه پښتنې نه شرمېږي دا دې وخت دی د حیا کې را رسېږي تاج محمد د وطنه نه راغلی ستا راتګه پورې ما ده کېنولی بیا به ورشي د نورو د پلار دوکان ته او دا حوال به ورښکاره کړي ګلاب خان ته چې نورو بېبي نامه ده ستا د لور او ورته وایه ورور مې غوښتی ضرور تاج محمد سره راغلې ده په غلا ده خبر نیمه چې د چا ورسه سلا ده داسې وایي چې صلیخ مې له پشمار خو دلاور نه دی رابر د ګجرې ښار سرګلر ته کوو ډېر زیات سکونت د لرګو به یې کولو تجارت دا سرګل د تاج نامه د پلار نامه ده ځکه هر طرف ته ترې هنګامه ده د نامو پلار په نامه باندې ګلاب چې ختلی په کور د غم سیلاب چې ملا شي سواب ګجرې ته رسانه خادرنګ صحت ته ما خبر کړي اقربان د سرګل ډېرې ته لاړو ایوس خانه او تاج نامه ته پسا جوړ شو د ملانا دکان په تیار ساتي که څنګه نشه د کباړي بازار کې ګل کریم خان سره او ملا جان الکا ملا پر سر ګل ته وکړي اشاره ته د سړو د منځه زر شي راوچته کراچۍ ښار کې سالار خان سره بېلکه بیا یې پیر پذیر زر که د غمزیره انصار ګل غریب له ورکه پسې لاړه د نمرود پلار دکان ته او دا حوال یې ورښکاره کړه ګلاب خان ته نواب خان چې د دې حاله خبردار شو او ګلاب خان چې د دې حاله خبردار شو او هر درون زګېده د په غم پرهار شو شونډې وچې رنګې زیړ حال خراب د سرګل ډېرې ته ورغې ګلاب ګاڼو خپله جرګه وکړه
ورور تاج محمد پسې پینډۍ ته لږ ورور په نورو پسې به خپل روزي سبا له په نورو پسې به خپل روزي سبا رب دې خونه کې د دې ملا تبا غرض دا چې شلو درې باډه روان د پینډۍ په ښار داخل شو دا کسان د ملا ډېري ته لاړل برابر تاج محمد یې ارته راغی په نظر تاج محمد ته داسې ویلې خپل ورور او د چیزو ګودري د چیزو چې دلته نور مه کښېنه نوره تاج محمد د تلو نه وکړلو انکار د سیمل نه غیر په چا نه کوم اعتبار د سیملو تاج محمد د تلو زوی او مګر تاج محمد نو خبر ده د پخوی د نمرو ته زاري وکړل خپل ورور او هغې داسې ځواب ورکړ ورته سپور عمر خوښه یم په کار مې نه دی ژوند هغې ښځه تاج محمد مې د خاوند او هلکانو چې ونه لید خپل وس دواړه ګجري ته روان شولو واپس چې ستا ګلاب ګلاب خان شو خبردار او دواړه وکړه سمجې تاره ګفتار په دې ورځې مېلمانو د سارګل او معلومېږي چې سیمل او درخان ګل خپله وروره ستا ګلاب ګلاب دواړه هم سیمل خان ګل راتله غاړه په غاړه یو قصه به درته کومه پښتنو هغه پکې دی دی به وي د رښتیانو داسې نه چې مې د چا نه اورېدلې ما په خپلو سترګو دا کیسه لیدلې په حوال د دې کیسې که څوک خبر شي مسلمان کې ژړا به ورله ورشي د ممندو په وطن کې یو ځوان او پلار یې ښه ورته نوم تاج محمد خان الله ګوره چې به څه کوي اختیار خپل بنده سې ته وایي چې زه به کومه کار خپل نمرو هم د تاج محمد د کاکا لور وه او په هر وخت به جوړوو ډول سینګار خپل په ښایستې شرمېدې د جنت لورې او چې به دې د خاطرو ټبو رفتار خپل د بچپن تاج محمد سره عاشقي وه او محبت دواړو کوو سره بسیار خپل نمرو یعنې بل سړی به خاوه نه کړم تاج محمد تا سره کوم اقرار خپل دا هلک هم دې خبرو لیونی کړ او لیونی مینې چې ولید د یار خپل یوه څانګه دا کیسه ده رښتیانو ده د محمد عقل خان او د نوررحمن خان دا لاپې ده چې په دغه تمه ناست دي تاج محمد ته بله ښځه وکړه پلار خپل یوه څانګه دا قصه د رښتیانو ده او چې په دروغو دې ځان نه کړي ګناهګار خپل چې د غم خبرې بیا کومه شروع دواړه سترګې په ژړا سرې کې نمرو سترګې سرې به ګرځېده لکه فقیره او د خپل یار غمونو ډېره کږه ږیره دا به ویل خدایه څنګه وشو کار چې د بل غېږې ته لاړو زما یار کم یېره نه کېدله د پیغوره او د خپل یار سره به وتې وې د کوره جلفې ده چې جړېږي په ارمان سودایي به ګرځي د تاج محمد خان دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره او په کوڅو کې ګرځي د خپل دلبره چې د مړ شاوخوا به یې ښځه اړتیا شي لویه خدایه په دې ژوند شومه زه تنګه او چې تر کومه به کړېږم زه ملنګه تاج محمد خاص په مثال د
خبره په تمام جهان خوره شوه په هر کور په هر مالت کې ډنډوره شوه کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس یوه خانه خدای د خیر کې څه به کېږي او پلار یې اوس د دې خبرو نه خبرېږي پلار ته وکړه خلکو ډېره شیطاني دشمنان یې ورپسې و پخواني تاج محمد امرو په یو بل اشکان دي خبر نه یو خپل پردي در پورې خاندي چا یې پلار د دې کیسې پال خبر که بې خنجره یې زخمي د زړه په سر که دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه ربه څه وکړمه زه تاج محمد خان سه تاج محمد ته ښځه راوسته تر کوره ځان یې خلاص کړو د خلکو د پیغوره د واده سر تاج محمد دومره غمخور شو او د هجران لمبو وهلی مخې تور شو دا به ویلې چې خوښ نه یم په بستره دا به ویلې که وزه کوو مشوره دا را پرېږده که خبرېږي پسې نوره او خبردار وي چې د چا نه نه کړم بس خبردار وي چې د چا څه نه کړم بس پس د دې نه به په خوله کې د ملاس د واده په حال خبره شوه نمرو او پټه پټه ژړېدله پر ورو وچه دغه شوه له غمه د شوګیره د اشنا غمونو ډېره کلکه ګیره داسې وایي صبر کومه دوه درې کاله او رب به راکړي د دې صبر بدل ماله وګوره ځان خبر که د احواله په دې شان له پکې تېر شو دوه درې کاله تاج محمد له مولا ورکړه دوه زامن د ښایستانې نو په وطن کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس تاج محمد ویل د نمرو کوم بندوبست یو ورځ نمرو را ووته بهر تاج محمد یې خواته راغی په هنر په پرده کې دواړه وکړلې خبرې نمرو ویلې چې دا ولې ګرځې لرې نه زما په شان پړه باندې غمجن شوې تاج محمد د واده ساکي برجن شوې نه خو زه د خپله کور ورته شوم نه د چا نه غمه غټه ته کتی شم تاج محمد راته مکه وګینې او یو پوښتنې ته راغلی یم دلې که څه وایي راته وایه دا دې وخت دی بیا راته نه شم دیدن د دواړو سخت ده لا تر څو به موږ یو بل پسې جاړو او د چیزو د دې وطن نه کډن غاړو اورېدلی میم د چا نه دا گفتار دی چې الله د عاشقانو مددګار دی نمرو ویلې چې په رب زما توکل دی زړه مې نه ښکارېده نن اور پې بل دی که دې خوښه نو زه به ولاړه شمه کور ته سزاري منت به وکړم خپلې مور ته ورته وایم به چې زه زما ماما که تاج محمد ته دې خپله لار صفا که غرض دا چې دواړه وکړو دا گفتار تاج محمد چې کور ته راغی په قلارو جلۍ دغې وخت کې هم لاړله کور ته په زاري او عاجزي ویلې مور ته ویلې مورې د ماما کره مې ځمه شپه به وکړمه سبا به تې راځمه چې د کوره مهربانه شوه نمرو چې نمرو د موره واغست اجازت ورته یې ورکړه په تلوار سره رسخت چې د کوره نه روانه شوه نمرو او د مزې تګ بیا کول لکه خارو مور یې ویلې چې زه ته لاړه شه خدمتګارې دې چې ستا د جنت ورې د ماما کله چې شوله بر دننه بیا یې وکړه تی دروغ نارو پوښتنه د ماما نوڼه یې وي د دې انځولې او د چمکې جنکې شي ورته راټولې په خندا په مخسرو د ټولو سر شوه ګیله دا محفل کوه چې مازدیګر شو نمرو ویلې زه به لاړه شمه کور ته او څه مې نه دي ویلې
باب کې مور ته کمې بې پوښتنې تېرې دلته شپه شي داسې نه چې بابا جي رانه خفه شي د ماما ښځې په قدر په عزت نمرو که د خپله کورنه رسخته نمرو پیدا چې کوي داسې رفتار او لکه وي چې څوک د عمر نه بیمار مازه دی ورسېدې ریتا د کالنې پټه بوت د حجرې ته تاج محمد چې په کلاره راغی کور ته او نې ښځې ته وه پته نه یې مور ته چل د تاج محمد څو خبر نه شول شپه پخه شوه په آرام سره وده شول تاج محمد سره بیدار یقین وشو زړه کې وایي چې د کور خلک وده شو داخل تاج محمد خان شو انتظار کې ورته ناسته به نمرو او ګردې پروته په سرو شونډو جوارو او تاج محمد ویل ده چې ځو نه شي ناوخته خدای دې خیر کړي دا خبره نه شي سخته غرض دا چې دواړه وکړو دا ګستار دروازې خوا پورې راله په کلار دروازې ته چې نږدې تاج محمد خان شو خوله پې ولید نو ډېر ورته حیران شو خطره ده دروازې ته اچولې چا جندره ده ام نمرو شوه دې خبرو ته حیرانه او په مرۍ کې غوټې وشوې د خفګانه سخت سهار ته د سړي خوایي وسخانه او رب دې سخته تاج محمد پکې اسانه ډېر خفه شو دروازه چې نه شوه بېرته د ناکامه نه واپس راله حجرې ته په حجره کې دواړه کېناست ملامت او نمرو ویل چې زما بده قسمته کله وایي راځه ټوپ خو د بلې نه تاج محمد ووتلو د سیالۍ نه کله وایي راځه ټوپ خو د دیواله تاج محمد مرحوم ښه دی هم د دې آله دا به ویل خدایه اوس به په موږ سار شي ناخبره خلک ټول به خبردار شي چې په دې کې مشغولېږي درنګ صحت ته پې د کور خلک راایښېږي ښځه شوه د تاج محمد خون نه بیداره چې نظر یې په کټ ولګي دواره خیال یې وکړو کټ کې نو تاج محمد خان او د خفګانه یې راکېښود یې په ځان غږ یې دا وکړي چې پاسه خواښې مور تاج محمد په کټ کې نشته کې ګوري واخېزه شوه د خوبه را بیداره اخوا دې خوا ګرځېدله ناقلاره په تلوار سره یې پام پېژندرې ته بیا په منډه منډه ورغله حجرې ته په حجره کې څوک دننه مشغولېږي په مزه مزه لاټین ورته بلېږي زړه کې وایه خدایه داسې رنګه کار دی زبانه د تاج محمد سره ګلار دی صبرېدنه او زړه کې وایي چې اوس ورغلی دننه نږدې چې غږ وکړو چې تاج محمد خانه او ته دننه یې موږ دې مړ کړو د خفګانه تاج محمد چې د مور واورېدې خبرې ټک د واره یې زنځیر کړي ورلري چې مور شوله حجرې ته ور دننه تاج محمد نمرو یې دواړه ولیدنه د خفګانه یې وه چغه ویسته زویه د خفګانه یې وه چغه ویسته لویه ویلې دا دې څه فساد کړی دی زویه وایي دغه وخت یې تنګه شوله کاره او د نمرو په سر یې وکړو دوه درې واره تاج محمد ورته ویلې زما مورې تاسې نه ښایي زیاتې خبرې سپورې رب دپاره راشه کښېنوم د دې قاره په نمرو باندې چې بل ونه کې واره چې خبرې تاج محمد مور ته کولې او خور او ښځې په غوږو واورېدلې عوض خانه درنګ سهار ته به غوغا شي او صبر وکړه چې دا پورې ونه راشي
وار په پالنګ تاج محمد سره ورناسته څنګ په څنګ ښځه دغه وخت کې پرېوته بېهوشه په ځان پوی نه شوله دا د ډېره جوشه په حجره کې داسې شور داسې غوغا ده تا به ویل ګینې خالصه کربلا ده او لکه سیل چې د چڼچڼو کوي شور او داسې آلې په حجره کې کوي خور په دې شور یې د کاله بنیادمان او له هیبته شو حجرې ته را روان او تمام کور حجره کې جاړې غمخانه ده حجره مې ده د غمونو خزانه ده د تمامې دنیا غم پکې را ټول شو او د حجرې نه داسې تاو لکه د شپول شو تاج محمد خان خوږ وروره غوږ مې ونیسه قیسې ته تاج محمد ول دروازه کې راته بېرته په تندي سره را پاسه زما مورې او د رخشان د سړه چغې وهي نورې مورې ویلې چې پروې د پاک رسول تاج محمد ازویه سوال مې که قبول او څوک چې داسې کار کوي عمر یې لنډي همیشه یې غم له سر د پاسه پنډي زما زیری شکین او د دې کاره پلار دې ښځه پراته کړي مزهداره چې سبا شي زه به کوم نمرو رسخته ما په خپل کور بیا وسپارم امانت زه بیا بوزم نه ویرېږي نه د چا نه سبا نه به ورته جوړه کړم د ځانه تاج محمد مورې خوښ د ګمان ده ایسارېږم نه قسم مې په قرآن ده نصیحتونه راته مورې کوي سلام یا به دا پټو پکولم په خپله یا مې اوس کفن تیار په دا صحت کا یا مې مورې په دا نیمه شپه رسخت کا په دې شپه باندې بیا وباسم بیدیا ته کم نصیبه د خاوند خواته ولاړه به غریبه ورته وایي چې د مور پلار اغلي ده او راته ښکاري تاج محمد تا نه هېر ده که د مور پلار خدمت زر کاله وکړي او د یوې ګنټې خواري بیا پوره نه کړي بیا یې خور ورته ویل وروره داسې کړې دې زامنو ته دې ولې فکر نه کړې که سبا دې دا زامن راته جړېږي موږ به څه وکړو چې تا پسې کړېږي دا ستا ښځه به جړېږي دا افسوسه ته چې ځې واړه زامن در سره بوزه تاج محمد ویل چې قسم مې رب په ذات دی د غمغشه مې د زړه په سر کې مات دی که زامن دې کمې ښځه کمې خور پاتې کېږي کمې نیاده کمې مور چې مور دغه خبرې واورېدلې د خفګان د لاسه ودرېدله غلې غوسې ام چې د نمرو ته زړه کې ډېره چې بیا ویلې وې د زوی نه کېده یېره د ناکامې دروازه کړه ورته بېرته بیا یې غږ وکړو چې لاړې زویه چېرته ویلې زویه زما څه په دې عمل دی تاج محمده چې راغلی د اجل دی مورې ویلې دروازه که پسې پورې تیرانونه وځسله ورته ګورې بس د دې به تاج محمد نه کوړ صبر او دا به وایو چې خښ کړم دی په قبر په دستور د پښتنو باندې ځان پړ کړه او لورې ورور دې ځان د خپله لاسه مړ کړه تاج محمد شو د نمرو سره روان وستانه د واړه زامنې جڼې او تاج محمد مرکزي کډه سنغاړي ګاډي واړه
جاړي واړه زامن جاړي تاج محمد خان د ملک زی کډک نغاړي تاج محمد زی نه ساريږي زامن دي پسې کړي نور پسرو سترګو جړيږي ورسته قامت به پغما باندې لټاړي ورسته قامت به پغما باندې لټاړي جاړي واړه زامن جاړي جاړي واړه زامن جاړي تاج محمد خان د ملک زی کډک نغاړي نمرو ویلا پرتا دلکا ورشواړه زامن د خپل کا دیدنې وکا لاټین بلکا د ماشومان د چا درته ولاړ د ماشومان د چا درته ولاړ جاړي واړه زامن جاړي جاړي واړه زامن جاړي تاج محمد خان د ملک زی کډک نغاړي مخلوق سمنا سخصات دې پټول کالا باندې قیامت دې یو زګرا چیز محبت دې یار مسلمان د داسې غم امر غواړي یار مسلمان د داسې غم امر غواړي جاړي واړه واړه زامن جاړي جاړي واړه واړه زامن جاړي تاج محمد خان د ملک زی کډک نغاړي تاج محمد خان د ملک زی کډک نغاړي تاج محمد نور شل پتور څنګه او دا وړ زامن پری خودل پغم کې ماشکا شکری بڑ رفتار او کله شړ باندې ذکر د کلال یار خیلو نراتی شو سړي شو غرض دا چې پستین کې تنګی راتی شو زمارو رزوري بیا ورکلو پوتا او چې مولا ځان کا ورانه خوځوتا په هټه باندې راتی شو خړنې کې او پوری ګرځي په شمشا بدمنې کې د خاپخ په کنډو دی چې وا وختنه دا زمن نورو نو کله پختنه ویل څنګه په نظر را روانه پاتخ کاری پاتخ شلستو معنا نمرو ویل ورته یا تاج محمد خانه